د 2024 کال د IPL اتلولۍ ګټلو لپاره د ګربز او غضنفر لوبډله خپل بخت آزمایي. د سږني کال IPL سیالۍ بالاخره پای ته نږدې شوې دي. نن د دغو سیالیو د 4 غوره لوبډلو په پړاو یا نیمه پایلوبه کې د رحمان الله ګربز او الله محمد غضنفر اړوند لوبډله کولکته د IPL د سږنۍ بریدګرې لوبډلې سنرایزرز حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې یوه ګټونکې لوبډله به پایلوبې ته لار پیدا کوي. په ټوله کې د لوبغاړو د جوړښت له مخې دواړه لوبډلې پیاوړې او متوازنې دي، خو په سږني IPL کې ښه ریکارډونو ته په کتو د حیدرآباد د لوبغاړو سترګه سره ده، په ځانګړې توګه د دغې لوبډلې د پایلیزو او د پایل د منځنیو لوبغاړو. حیدرآباد لوبډلې سږکال په IPL او ټولو فرانچایز لیګونو او حتی په شلوریز کرکټ کې نه ماتېدونکي ریکارډونه جوړ کړل. دغه لوبډلې په شلوریز کرکټ کې د تر ټولو ستر هدف بنسټ کېښود. لوبغاړو یې د خپلې لوبډلې د لوبو په تاریخ کې په کمو توپونو نیمه سلیزې او سلیزې جوړې کړې. په 6 پایلیزو یا پاور پلی اورونو کې تر ټولو ډېرې منډې وکړې. له 10 په کم اورونو کې له 150 ډېرې منډې وکړې او په همدې اورونو کې د یوې لوبې هدف هم پوره کړ. تر دې وړاندې د حیدرآباد چټک پایلیز توپوهونکي ټراویس هیډ ویلي و چې غواړي په 16 اورونو کې تر 300 پورې هدف ورکړي. خو په نننۍ لوبه کې به ولیدل شي چې د پچې د ګټلو او توپوهنې د غوره کولو په صورت کې تر کومې کچې چټک او بریدګره لوبه کولی شي او څومره هدف به ورکړي. بل لور د دغو بریدګرو لوبغاړو پر وړاندې د کولکتې لوبډله ده چې د فلسال، سونیل نارین او انډري رسل په څیر مخکښ لوبغاړي پکې لوبیږي. سږکال یادو 3 لوبغاړو د کولکتې لپاره په زړه پورې لوبې کړي او د خپلې لوبډلې په بریاو کې ستر رول لوبولی دی او ښایي په نننۍ مهمه لوبه کې هم د کولکتې د بریا لپاره سخته مبارزه وکړي. په همدې حال کې افغان پایلیز بریدګر توپوهونکی رحمان الله ګربز چې له کولکتې لوبډلې سره دی لا هم په سږنیو سیالیو کې نه دی لوبول شوی، که څه هم په تیره لوبه کې په 11 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی و خو د باران له کبله لغوه شوه. تر اوسه معلومه نه ده چې نن به د کولکتې د لوبغاړو 11 کسیز یا امپیکټ نوملړ کې هم ځای ورکړل شوی وي او که نه.